په دغه خوشحالۍ کې نن راغونډ شوي ما امتیاز له چې کوم دی مبارکۍ ورکوم چې دا یو ډېر ګران کار موږ ته ښکارېده چې د بلډ بینک عملي شکل لین امتیاز کمال رور دا کردار ادا کو د بلډ بینک الله تعالی جوړ کو. السلام علیکم ستاسو ورور خارس افغان ما په دې خیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله مینوالو تاسو ته پته را سره زی مخکې مونږ یو کمپین شروع کړو چې مونږ په دې زمونږ په دې رزلټ کې چې کوم دی په حال بلډ بینک نه و د تیلیسیمیا بلا بیمارانو خو هغې دپاره مونږ یو کوشش شروع کړو سټرګل شروع شو هغه سټرګل هغې نن رنګ راوړی دی هغه نن په ریښتونې کار وشو هغه مشین خدای پاک وکړو هغه هم واغستې شو هغه ټول لوازمات چې کوم هغه ټول الله تعالی برابر کړل او نن زمونږ لومبنۍ ورځ ده ملګري راغلي دي په خپله مینه باندې راغلي دي او هغې مونږ له چې کوم دی نو وینې راکوي بلډ چې کوم دی هغې مونږ ته ډونیټ کوي دلته کې نو په دغه خوشحالۍ کې نن راغونډ شوي ما امتیاز له چې کوم دی مبارکۍ ورکوم چې دا یو ډېر ګران کار مونږ ته ښکارېده چې خدای پاکه دا به څنګه کېږي لومبنۍ ورځ به ما د سلا وکړله ډېر ګران کار و الحمدلله دا ستاسو دواګانې وې دا ستاسو مینه ده دا ستاسو پیسې راکړې پیسې دي دا بلډ بینک ستاسو دی دا هر څه چې کوم دي دا ستاسو دي دا ستاسو دپاره 24 غنټې کولاو دی هر ټایم راتلی شي الله تعالی چاته داسې ضرورتونه نه راولي او چې چاته هم څه ضرورت دي دا هغوی خپل داسې بلډ بینک دی لکه چې د هغوی په کور کې خپله د پرج نه سې ورالي خوري دلته به داسې راځي او دې مشین نه به خپل بلډ ځان له هغوی اوچتوي زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې چا ما سره چې کوم دی نو هغوی مرسته کړې ده بل دلته چې کوم د تیلیسیمیا په دې نږدې رزلټ کې موږ سره څومره ماشومان دي په کومو کلو کې هغوی دې رابطه وکړي چې د هغوی موږ ځان سره رجسټر کړو او د هغوی مور پلار که ګرځي هغوی د دیاړۍ نه دي بېغمه د هغوی د خپلو مشکلاتو نه دي بېغمه نه هغه سر به مونږ خوږو هغه بلډ را پیدا کولو په کالجونو ګرځېدلو هغه به چې کوم دی نو مونږ ګرځو او هغوی به خپله مزدوري کوي په ارام دا یو درد مونږ اخیستی و دغه شانتې انشاءالله دا ستاسو دواګانې دي دا الله تعالی کامیاب کړی دی نور به هم کامیابوي بله خبره دا چې دا بلډ بینک مشین خو چې کوم دی نو امتیاز کمر څنګه خبره وکړه دا خو خپله وینه نه پیدا کوي دا چې کوم دی نو د دې به ځوانانو ضرورت وي چا چې یو زندګي بچ کړه گویا چې د ټول انسانیت بچ کړه هم په دغه سوچ باندې دا ملګري راغونډ شوي دي دا ملګری لګیا دی هغه بلډ ډونیټ کو دی بل ډونیټ کو دارې لګیا دی دا نور دارې راغلي دي نو موږ له به داسې جذبې والا خلک پکاري او بغیر د دې جذبې نه دا کېږي نه او انسانیت بچ کول چې کوم دی نو دا خو د ټولو نه لوی عبادت هم دا دی ټیک ده نو هم په دغه جذبه به راځئ انشاءالله او دلته به چې کوم دی نو بلډ ډونیټ کوئ او الله تعالی به تاسو له د دې پوره بدلې درکوي او د دې بدلې الله سره دي د بلډ د ډونیټ چې کوم دی د انسان سره ښېګړه کول د دې بدلې په دنیا کې نه پوره کېږي دا الله تعالی پوره کوي او زموږ دا پوره دواګانې دي تاسو سره چې الله تعالی تاسو له دې بدلې په دواړه جانبه باندې درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو د امتیاز کمر رو خارس افغان رو د محمد منیب ډیره زیاته شکریه ادا کوم د بلډ بینک عملي شکل لین امتیاز کمر رو دا کردار ادا کو د بلډ بینک الله تعالی جوړ کو نو موږ هو امتیاز کمر رو خارس افغان دی خو دومره وکړو چې بلډ بینک یې جوړ کو عملي شکل یې ورکو خو لکه دا به چې کوم دی نو په خپل اتوماتیک سپیداوار نه کوي نو لہذا زما د تحصیل رزلټ د سیاسي مشرانو ته فلاحي مشرانو ته عام ولس ته یو اجازانه ریکوست او اپیل له چې او بیا راکا خصوصا د کالج د یوت لکانو ته کالج لکان ته او بیا خصوصا د مدرسې طالبانو ته چې هغه د کالج سټوډنټان هغه تجاوز کړي هغه په غن تعداد کې الحمدلله ماشاءالله دلته کې دیني لحاظ سرم طالبان ډیر زیات ګڼلي نو زما د ټولو دا اپیل له چې هغه د بلډ بینک سره په خپل رابطه کوي او درې میاشتې بعد لکه اوس ما په خپل د اختر په دویمه ورځ ما وینه ورکړه ما خپل ډیټ یاد دی دغه شانتي کم چې ریکارډ کې موږ سره منیب بای سره موجود دي نو د هغه ریکارډ مطابق ته هر درې میاشتې بعد د ینګ لکان نوجوانان کم چې لیجیبل دي کم قابل دي د دې وینې د ورکول نه د زما دا اپیل چې هغه د بلډ بینک سره هم مالی هم بدني مالی به ورسره هم دي ته اجت راځي د بلډ بینک د ماشینري د صفایي د کټونو وغیرہ د کم چې دلته اټینډر نه د هغه تنخواه وغیرہ به اجت راځي نو لہذا زما دلته چې صورت سیاسي پارټي دي او صورت مذهبي خلک ته او صورت عام اولس ته هغه زماره همدردی اپیل چې هغه امتیاز کمر سره او زموږ د کابینې سره د زړه نه مرسته وکړي ډیره مننه شکریه.